السلام علیکم خوږو دوستانو، ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ و جوړې. خوږو دوستانو، که چیرته تاسو غواړئ چې خپل د فیسبوک کاري فضا یا کاري ساحه ډارک موډ یا تورې صفحې ته واړوئ، لکه څنګه چې خوږو دوستانو تاسو ګورئ دلته کې فیسبوک کې زمونږ کاري فضا یا کاري صفحه چې ده دا ډارک موډ کې ده، یا د دې تیمز چې دی خوږو دوستانو دا ډارک دی. د ډارک موډ یا د تورې کاري فضا ګټه دا د خوږو دوستانو چې کله په دغه ډول باندې تاسو د خپل فیسبوک نه کار اخلئ، نو خوږو دوستانو بیا ستاسو سترګو یا نظر تاسو مشکل نه جوړوي. مخصوصا خوږو دوستانو که چیرته تاسو د فیسبوک نه د شپې لخوا کار اخلئ، نو خوږو دوستانو تاسو کوشش وکئ چې هلته کې د ډارک موډ نه یا د تورې کاري فضا نه کار واخلئ. خوږو دوستانو دغه توره کاري صفحه یا کاري فضا چې ده دا زموږ سره په عام فیسبوک کې نشته دی. د دې لپاره خوږو دوستانو تاسو ته څه کول پکار دي، ټوله طریقه په همدې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې د مکملې ویډیو په طرف لاړ شو، که چیرې خوږو دوستانو تاسو زمونږ یوټیوب چینل ته نوي یاستئ، نو مهرباني وکړئ خوږو دوستانو زمونږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. په همدغه ویډیو خوږو دوستانو تاسو د فیسبوک په صفحه باندې ګورئ، نو مهرباني وکړئ خوږو دوستانو زمونږ د فیسبوک پیج هم ځان سره لایک کړئ. نور نو ستاسو وخت نه نیسم خوږو دوستانو، ورځم ډایرکټ د مکملې یا پوره ویډیو په طرف. وګورئ خوږو دوستانو تاسو به داسې لاړ شئ خپل د موبایل ګوګل فولډر ته. ګوګل فولډر هم چې کله راخلاص کړئ خوږو دوستانو بیا به لاړ شئ پلی سټور ته. کله چې خوږو دوستانو تاسو سره پلی سټور راخلاص شو، دلته به راشئ سرچ ته. په سرچ کې به خوږو دوستانو تاسو ورته ولیکئ فیسبوک لایټ. فیسبوک لایټ هم چې ولیکلو خوږو دوستانو بیا به راشئ او له دې برخې نه به داسې سرچ کړئ. تاسو مخې ته دغه اول نمبر کوم سافټویر چې راځي دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ. زما سره خوږو دوستانو دا سافټویر تیار را ډاونلوډ شوی دی. زه به لاړ شم او تاسو ته به مکمله طریقه در وښیم. زه به راشم داسې دا وګورئ لایټ فیسبوک به داسې زه راخلاص کړم، او له دې نه وروسته خوږو دوستانو وګورئ که چیرته تاسو غواړئ چې ستاسو فیسبوک دې هم دغسې ډارک موډ یا توره صفحه کې راشي، نو دې لپاره خوږو دوستانو څه کول پکار دي. تاسو به راشئ دغه درې خطونو باندې به داسې کلیک واخلئ. کله چې په درې خطونو باندې کلیک واخیستو خوږو دوستانو سمپلي داسې به لږ لاندې راشي. دلته وګورئ خوږو دوستانو ډارک موډ چې کله فعاله وي خوږو دوستانو تاسو سره ډارک راځي، او که چیرته دا داسې بند وي نو داسې لایټ راځي. نو مخکې نه به خوږو دوستانو ستاسو کاري صفحه دغسې سپینه وي خوږو دوستانو. اوس که چیرته تاسو غواړئ چې دا ډارک ته واړوئ، همدې درې خطونو باندې به کلیک واخلئ، لږ به لاندې راشئ. دلته وګورئ خوږو دوستانو ډارک تیمز یا ډارک موډ به تاسو ورته فعاله کړئ. نو خوږو دوستانو ستاسو د فیسبوک کاري صفحه چې کومه ده هغه به تاسو سره خوږو دوستانو ډارک شي. امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه به مو څه زده کړي وي. ویډیو مخکې د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ښه وخت، الله په امان.